محترم ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حیات الصحابه د سلسله اومه پته. ورونو، جابر ابن عبد الله الانصاري رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې مسلمانانو ته د دوی د نبی څخه 1540 مطهره احادیث روایت کړي دي. ورونو، د یثرب څخه د مکې مکرمه و طرف ته د سپرو یو ډله ژر او په چابکو قدمو سره په داسې حال کې رهي وه چې خپل شوق ورکشول او حنین پورې وهل. دې ډلې هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د ملاقات وعده درلوده او دغه ډلې هر یو د هغې لحظې په شوق و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملاقات مشرفه سي او خپل لاس د هغه صلی الله علیه و آله وسلم په مبارک لاس کې د داسې بیعت دپاره کښېږدي چې په هغه کې د اطاعت او فرمان برداري وعده وي. په هغه بیعت کې دا عهد وي چې موږ ستا تایید او نصرت کوو. په دې ډله کې د قوم د مخورو څخه یو شیخ هم و چې تر شا یې خپل یو کوچنی زوی هم ورسره کنجوغه کړی و او په مدینه منوره کې نه لوڼې تر شا پرې ایښې وې، ځکه دغه شیخ بې له دغه یوه کوچني زویه بل زوی نه درلودی. نو شیخ پر دې ډېر حریص و چې دغه یوازنی کوچنی زوی یې و دغه بیعت ته حاضر سي. رونو، دا بیعت هغه دی چې تر هجرت د مخه د حج په شپو کې د مدینې منورې خلقو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په مینا کې وکړي. نو د شیخ دا تقاضا وه چې دغه یوازنی کوچنی زوی و دغه بیعت ته حاضر سي او د الله عز وجل په ورځو کې دغه عظیمه او تاریخي ورځ ځینې تیره نسي. دغه شیخ څوک و؟ دا شیخ عبدالله ابن عمرو الخزرجي الانصاري رضی الله تعالی عنه او د کوچنی زوی جابر ابن عبد الله الانصاري و. د جابر ابن عبد الله په زړه کې هغه وخت ایمان وځلېدی چې دی کوچنی تازه هلک و. نو یې د ټوله اعضا او اطراف روښانه کړه او اسلام د رضی الله تعالی عنه پر کوچني زړه داسې ولوېدی لکه د سهار د شبنم څاڅکي چې د ګل پر پاڼو څڅېږي. بیا یې وغوړوي او په خوشبویه بوی یې ډک کړي. د جابر رضی الله تعالی عنه علایق او روابط د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د کوچنیوالي څخه ټینګ او مضبوط سوه. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مدینې منورې ته په هجرت لاړی، دغه کوچنی مومن د نبی الهدى والرحمه صلی الله علیه و آله وسلم په مدرسه کې شاګرد سو او د هغه نفیسو فاضلو کریمو او نجیبو شاګردانو څخه و چې دغه محمدي مدرسې څخه راووتی. د کتاب الله حافظ، په دین الله کې فقیه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احادیثو راوی و. او د دې دپاره چې تا ته د جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه د علمیت اندازه در معلومه سي، دغونه کفایت کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 1540 احادیث د رضی الله تعالی عنه د ځګر په تخته کې پراته و چې دغه احادیث دغه نجیب شاګرد بیات کړي و او مسلمانانو ته د دوی د عظیم نبی علیه الصلاة والسلام څخه روایت کړه چې امام بخاری او امام مسلم په خپلو صحیحینو کې د احادیثو څخه تقریبا 200 احادیث را نقل کړي دي. جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو د لارښوونې او هدایت دپاره ډېره اوږده زمانه مصدر او مرجع وګرځېدی، ځکه الله عز وجل ودد رضی الله تعالی عنه ته اوږد عمر ورکړي تر داسې اندازې چې د رضی الله تعالی عنه عمر و یوه قرن یا 100 کلو ته نږدې سو. جابر رضی الله تعالی عنه
څرنګه چې د یوه طرفه په عمر لږ او کوچنی و، د بله طرفه به پلار امر کاوه چې د ده رضی الله تعالی عنه د نو خوندو د سرپرستی دپاره پاته سي، ځکه بې له ده بل څوک نه درلودی چې د هغو ضروریات ورپوره کړي. نو نه بدر ته حاضر سوی دی نه احد ته. جابر رضی الله تعالی عنه وایي د احد تر غزا یوه شپه د مخه زما پلار زه ور وغوښتم او راته ویې ویل زه خپل ځان وینم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو څخه دي په اولو هغه کسانو کې یم چې وژل کیږي، او په والله زه بل هیڅوک داسې نه لرم چې تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وروسته دي تر تا پر ما ګران وي او پر ما پور باندې دی، نو هغه ادا که. پر خوندو دې رحم کوه، ښه او د خیر ګزاره ورسره کوه. جابر رضی الله تعالی عنه وایي کم وخت چې سهار سو زما پلار اول هغه څوک و چې په احد کې شهید سو. کم وخت چې مشخ کړي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم او ورته ومې ویل یا رسول الله زما پر پلار پورونه باندې دي او زه داسې شی نه لرم چې د هغه پور په ادا کم بې له دغه د خرما یو څو درختې او د هغو میوه. نو که زه د خپل پلار پور په دغه خرما سره ادا کوم په کلو یې نسم ادا کولی، او د بله طرفه زما د خوندو د نفقې دپاره بې له دغه خرما بل هیڅ شی نه لرم، نو زه نه پوهېږم چې دغه خرما و پوره وړو ته ورکم او که د خوندو نفقه کم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را ولاړ سو او زما سره هغه زما د خرماو و درمند یا کوټې ته را سره ولاړی، او زه امر کړم چې د پلار پوره وړي دي را وغواړه. ما هم هغه خلق را وبلل، تر هغو یې دغه کوټې څخه خرما ورتلل یا پیمانه کول چې زما د پلار پور یې ټوله د دغه کال په خرما ور ادا کړي. او بیا چې ما و کوټې ته وکتل هغو نه وه لکه هغه اول چې وه، لکه یوه دانه خرما چې هم نوي ځینې کمه سوې. ورونو د کمه وخت څخه چې د جابر رضی الله تعالی عنه پلار شهید او وفات سو، بیا نو د جابر رضی الله تعالی عنه څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یوه غزا هم نه ده پاته سوې، او د رضی الله تعالی عنه لره په هره غزا کې یوه واقعه او حادثه سته چې تر اوسه ساتل سوي او روایت کړه سوي دي. نو اوس به قصه و د رضی الله تعالی عنه ته پرېږدو چې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د خپلو وقایعو او حوادثو څخه یوه راته بیان کړي. جابر رضی الله تعالی عنه وایي د خندق په غزا کې موږ خندق کیندی یوه ډېره لو او سخته ډبره په مخه راغله چې موږ د هغې د ماتولو څخه عاجزه سوو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلو او ورته ومویل یا نبی الله زموږ د کیندلو لار یوه ډېر سخت او لوی سخر را بنده کړه او زموږ کلنګان د هغه د ماتولو څخه عاجزه سوه چې هر څه یې وهو هیڅ نه پکېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل پرېږدي و هغه ته زه ورکښته کېږم، او بیا ور ولاړ سو. د خندق د کښته کېدلو په وخت کې مې ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډېرې لوږې په خاطر په نس پورې ډبره تړلې وه، ځکه موږ ټولو دلته 3 ورځې تېرې کړې وې او یوه هم په دغه 3 ورځو کې د شي څکه نه وه کړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کلنګ واخیستی او ډبره یې په ووهل. ډبره داسې سوه لکه ریګ سره راتویېدل. په دغه وخت کې چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ډېره لوږه ولیده ډېر غمجن سوم. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم او ما ویل یا رسول الله اجازه راکوې چې کور ته ولاړ سم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ولاړ. کم وخت چې کور ته ورسېدم خپلې ښځې ته مې وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مې په ډېره ترخه لوږه کې ولیدی چې پر هغه حال هیڅوک طاقت نسی کولای. آیا د خوړلو دپاره یو شی لرې؟ ښځې ویل موږ یو څه اوربشي او یو کوچنی پسه یا سیرلی لرو. زه ور ولاړ سوم، پسه مې حلال کړي، ټوک ټوک مې کوي، په دې کې مې واچاوه، اوربشي مې میچن او اوړه کړې، ښځې ته مې ورکړې. هغې دغه اوړه خیشته کړه. کم وخت چې پوه سوم چې
چې غوښې و پخېدو ته او اوړه خمیرېدو ته نږدې دي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم او ورته ومې ویل یو څه لږ خواړه مو ستا دپاره جوړ کړي دي نو ته او یو یا دوه نفره نور را سره ولاړ سئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل خواړه څونه دي؟ ما حال ورته ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د خوړو په اندازه پوه او خبر سو غږ یې کړه ویل یا اهل خندق جابر ستاسې ډوډۍ کړې ده راځئ چې ورسو. او بیا یې ماته وکتل او ویل ته ولاړ سه ښځې ته دې ووایه تر هغو چې زه درځم مه دیګ راکښته کوه او مه ډوډۍ پخوه. زه د کور پر طرف رهي سوم خو دونه هم او غم چرت او فکر شرم او حیا را باندې غالبه سوه چې بې له الله جل جلاله بل څوک نه دي په خبر. او د ځان سره مې وویل ایا ټوله اهل خندق و یوې کاسې اوربشي او یوه کوچني پسه ته راځي؟ او بیا کور ته ورغلم. ښځې ته مې وویل وی حکې رسوا سوم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ټوله اهل خندق راځي؟ ښځې ویل ایا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خوړو د اندازې پوښتنه درڅخه وکړه؟ ما ویل هو. ښځې ویل غم یې مه کوه چرت مه وهه الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ښه پوهیږي. ښځې په دغه خبره هغه زما شدید غم راڅخه ایسته کړي. لږ وخت وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې انصار او مهاجرین ورسره وه راغلي و مهاجرینو او انصارو ته ویل ننوځئ او زحمت مه جوړوئ یعنی چور او بیروبار مه جوړوئ څو نفره ننوځئ. او بیا یې زما ښځې ته وفرمایل یوه بله ډوډۍ پخونکې هم راوغواړه چې ستا سره ډوډۍ پخوي او د دیګ څخه دې غوښې راکاږه خو دیګ مه راکښته کوه. او بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډوډۍ را اخیسته غوښې پر ایښولې او خپلو اصحابو ته ورکول. هغو خوړل تر څو چې ټوله ماړه سوه. او بیا نو جابر رضی الله تعالی عنه نور هم پسې وایي په الله دې زما قسم وي چې دوی ټوله ماړه سوه او شاوخوا سره ولاړه خو زموږ دیګ لکه څرنګه چې وو هغسې ډک ایښېدی او د اوړو څخه مو هغسې ډوډۍ پخول. او بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زما ښځې ته وفرمایل چې ته وخوره او نورو کورو ته ورکړه. ښځې مې وخوړل او ټوله ورځ یې کورو ته ورویشل. ورونو جابر ابن عبدالله الانصاري رضی الله تعالی عنه ډېره اوږده زمانه د مسلمانانو دپاره د نور او هدایت مصدر و ځکه الله عز وجل و ده رضی الله تعالی عنه ته دونه اوږد عمر ورکړي چې وصلو ته نږدې سو. او یو کال د روم و وطنو ته فی سبیل الله غازی ولاړ چې د لشکر قومندان مالک ابن عبدالله الخثعمي رضی الله تعالی عنه لشکر چې به روان و مالک رضی الله تعالی عنه به پر خپل لشکر او عسکرو ګرځېدی چې د هغو په حال خبر سي او د دوی طاقت او قوت ورمنظم کی د سپینږیرو احتیاجات ورپوره کی. نو پر جابر رضی الله تعالی عنه راغلی ویلی ده چې جابر رضی الله تعالی عنه خپله غاتره تر قیزه نیولې ده او دی پر پښو ورسره رهي دی. مالک رضی الله تعالی عنه ورته وویل څه درته پیښه ده یا ابا عبدالله الله عز وجل یو بوده در کړی دی چې تا یوسي ته ولې نه پر سپرېږې؟ جابر رضی الله تعالی عنه وویل ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه اورېدلی دي چې ویې فرمایل من اغبرت قدماه فی سبیل الله حرمه الله علی النار. یعنی که چا خپلې پښې په فی سبیل الله جهاد کې سپېرې کړې الله عز وجل هغه څوک پر اور حراموي. مالک رضی الله تعالی عنه دی پرېښاوه او رهي سو تر څو چې د لشکر و مقدمې او اول ته ورسېدی. او بیا یې جابر رضی الله تعالی عنه ته وکتل او په لوړ آواز یې ورغږ کړه ویل یا ابا عبدالله ولې دې پر خپله غاتره نه سپرېږې او هغه ستا ملک دی؟ جابر رضی الله تعالی عنه د ده په مقصد پوه سو او په لوړ آواز یې د هغه په جواب کې وویل ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه اورېدلی دي من اغبرت قدماه فی سبیل الله حرمه الله علی النار.
د دغه حدیث شریف په اورېدلو سره خلق د خپلو بودګانو څخه کښته راغورځېدل او هر یوه دا غوښته چې د دغه اجر او ثواب خاوندان سي. هیڅ داسې لښکر نه دی لیدل سوی چې تر دغه لښکر د ډېر پیاده تلونکي پکښې موجود وي. جابر ابن عبدالله الانصاري رضی الله تعالی عنه لره دې مبارکي وي. د رسول اعظم صلی الله علیه و آله وسلم سره هغه وخت بیعت وکړي چې دی رضی الله تعالی عنه کوچنی و او د بلوغ وخت ته نو رسېدلی او په دغه کوچنیوالي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شاګردۍ مشرفه سو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه احادیث روایت کړه چې بیا د رضی الله تعالی عنه څخه نور راویانو را نقل کړه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا یې په ځوانۍ کې جهاد وکړي او بیا چې د ډېر عمر سپینږیری شیخ و خپلې پښې یې په فی سبیل الله جهاد کې سپیرې کړې رضوان الله علیه و ارضاه. محترم ورونو، که موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو څخه د هر صحابي ژوند ته نظر وکړو وبه وینو چې هر یو یې ځان ته خاص خصوصیات لري. څوک لوی مجاهد او جنگي قهرمان وو چې خپل ځان، مال، اولاد یې په فی سبیل الله جهاد کې قرباني کول. څوک بیا لوی داعی او د دین نشرونکي وو چې هغو هم خپل ځان، مال او اولاد په تبلیغ او د الهي دین په نشرولو کې قرباني کړي دي. مقصد ټول اصحاب کرام د دین هغه روښانه څراغان دي چې د دوی په قربانیو سره زموږ دین تر موږ پورې پوره او کامل راورسېدی. هر یو د دوی چې د کمې ورځې څخه ایمان راوړی دی د هغې لحظې څخه ځان د الله عز وجل د دین د لوړولو او نشرولو دپاره وقف کړي او قرباني کړي دي. نو خود تر هر چا لوړ او پر هر قوي دشمن غالبه و او د خپل تاریخ صفحې ځلانده او روښانه پرې ایښي دي. خو پر دغه خپل صادق ایمان، خالص عمل او فداکاروی سربیره بیا هم د الله عز وجل څخه بیریدل. مګر بدبختانه دغه په وینو او ستړیا را رسېدلی دین موږ نن ورځ موږ په مفته د لاسه ورکوو. د کفارو د ژوند کم خویونه او عادات دي چې موږ په خپل ورځني ژوند کې د هغو متابعت نه دی کړی او د کم بد عادت یا رواج په مقابل کې موږ په کلکه سره درېدلی یو چې هغه د خپلې جامعې، ټولنې او کورنیو څخه ورک کړو. که لږ فکر وکړو راتلونکي نسلونه به زموږ تاریخ څنګه لیکي؟ آیا موږ په خپل ژوند کې داسې یو عمل هم لرو چې هغه د زموږ د راتلونکو نسلو دپاره د یادونې او افتخار وړ وي؟ آیا داسې یو نیک عمل لرو چې په هغه سره د خپل رب سره ملاقسو؟ هغه تیر سوي خلق که صحابه کرام و که تابعین، که تبع تابعین و او یا تر هغو وروسته خلق چې حتی زموږ او ستاسې د نیکګانو تر عصره پورې د هغه صادقه ایمان او شو عملو سره بیا هم د الله عز وجل څخه بیریدل. مګر موږ په دغه عمل چې بې له ساز او موسیقي، ټیپ او تلویزیون، ویډیو او فلمو، دش او انټرنیټ څخه بل شی نه پیژنو، بیا هم د جنت ټیکهداران یو. د ژوند هدف او مقصد مو د پیسو ګټل او جمع کول دي. آیا بې له عیش او عشرته، ښه کور او ښه موټره، ښه باغ او ښه تجارته بله ارزو او تمنا لرو؟ الله دې را باندې ورحمیږي. ورونو، ویښ او بیداره سئ، د خپل ژوند واقعي هدف او مقصد ته متوجه سئ. د ورتګ ځای مو قبر دی. دا رنګارنګ لباسونه، قسم قسم خوراکونه، دنیوي فخرونه څو ورځې وروسته ټول پاته کیږي. موږ او زموږ عمل د الله عز وجل و حضور ته د حساب دپاره ورځو. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. محترم ورونو، اوس به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سننو څخه د یو سنت په متعلق یو څه خبرې وکړو. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سننو څخه یو هم سلام دی. سلام د اسلام همیشنی تحیه ده. سلام د مسلمانانو او اهل جنت په مابین کې تحیه ده. خو د سلام جامع، کامل او صحیح لفظ داسې دی: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته،
چې په پښتو یې داسې ترجمه کیږي: سلامتیا او د الله عزوجل رحمتونه او برکتونه دې پر تاسې وي. چې دا د یو مسلمان د طرفه و بل مسلمان ته په سلامتیا، رحمت او برکت سره دعا ده. او السلام د الله عزوجل د اسماء الحسنا څخه یو نوم دی. سلام د اسلام د شو او غوړو کارو څخه یو ډیر ښه کار دی. څرنګه چې یو مسلمان پر بل مسلمان ورور ډیر حقوق لري، سلام هم یو د هغو حقوقو څخه دی چې یو مسلمان یې پر بل مسلمان ورور لري. ورور د یو چا سره د لیدلو او مخامخ کېدو په وخت کې پیژنې کې نه پیژنې، که لوی وي که کوچنی، که غني وي که فقیر، که د لوړ منصب خاوند وي یا د کښتې مرتبې، په سلام سره شروع کول سنت دي. او د سلام په ویلو کې د مسلمان تواضع ښکاره کیږي، یعنی دغه سړی متواضع او پر هیڅ چا کبر نه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: من بدأ الناس بالسلام فقد برئ من الكبر، رواه البيهقي. یعنی هر هغه څوک چې و خلقو ته په سلام سره شروع کوي، هغه خامخا د کبر څخه خلاص او بری دی. او دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: اولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، رواه ابو داود والترمذي. یعنی د الله عزوجل په حضور په خلقو کې هغه څوک ښه او بهتر دی چې دی په سلام سره شروع کوي. او بیا هم رسول الله رسول اعظم صلوات الله علیه والسلام فرمایي: ابخل الناس الذي يبخل بالسلام، رواه الطبراني. یعنی بخیل ترین د خلقو هغه څوک دی چې په سلام سره بخل کوي. او بل دا چې د سلام نشرول، یعنی و هر چا ته سلام ویل، د هغو کارو څخه دی چې په مسلمانانو کې الفت او محبت پیدا کوي او زیاتوي. او د مسلمانانو یو د بل سره الفت او محبت د ایمان د واجباتو څخه دی. او ایمان خو هغه شی دی چې د اور څخه د خلاصېدو او جنت ته د داخلېدو سبب ګرځي. لکه څرنګه چې رسول اعظم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. یعنی ترڅو چې ایمان را نوړي جنت ته نسی داخلېدلی، او ترڅو چې یو د بل سره محبت و نه لري ایمان مو نه کاملیږي. ایا داسې شی در وښیم؟ که مو هغه عملي کړي یو د بل سره مو محبت پیدا کیږي. هغه دا چې په خپلو مابینو کې سلام نشر کوي. د دې حدیث شریف روایت امام مسلم رحمه الله کوي. یعنی په خپل مابین کې سلام ویل ډیر کوي چې یو د بل سره مو محبت پیدا سي، او چې محبت مو سره پیدا سو ایمان مو پورا او کامل سو. او بیا چې ایمان مو کامل او پورا سو جنت ته داخليږي. اوس نو پر هغه مسلمان چې ودته سلام ورواچول سو، دا واجب او لازمه ده چې د سلام جواب د هغه په مثل یا تر هغه په شو او زیاتو الفاظو وررد کی. ځکه الله عز وجل د سورة النساء په 8 نمبر آیات کې فرمایي: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. یعنی کوم وخت چې تاسو ته په یو دعا سره دعا وکړئ نو تاسو هم هغه ته، یعنی هغه سړی ته تر هغه په ښه دعا سره دعا وکړئ او یا عینا هغه دعا ورته وکړئ. یعنی ای مسلمانانو، کوم وخت چې مسلمان تاسو ته سلام درواچوي نو تاسو هم خامخا د هغه جواب ورکړئ چې یا به هغه کلمه ورته وایاست یا تر هغه ښه او بهتره دعا ورته وکړئ. مثلا که څوک السلام علیکم درته ووایي، پر تاسو دا لازمه ده چې د هغه په جواب کې وعلیکم السلام ووایاست. او که ډیر ثواب غواړي نو ورحمت الله هم پر زیات کړئ. او که هغه السلام علیکم ورحمت الله درته وویل نو تاسو په جواب کې وبرکاته پر زیات کړئ، یعنی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ورته ووایاست. ورونو،
د مسلمانانو په مابین کې دغه سلام هغه تحیه ده چې د اسلام مبارک دین ورښولې او ورته راوړې ده. د یهودو تحیه د ګوتې په اشارو سره ده، او د نصاراو تحیه د لاس یا ارغوي په اشاره سره ده، او موږ د هغو د متابعت او مشابهت څخه منع کړه سوي یو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: لیس منا من تشبه بغیرنا لا تشبهوا باليهود ولا النصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. رواه الترمذي والطبراني. يعني هر هغه څوک چې خپل ځان غیر له موږ څخه د نور سره مشابه کوي هغه زموږ څخه نه دی، او تاسې د یهودو او نصاراو سره ځانونه مه مشابه کوئ. د یهودو سلام د ګوتې په اشاره سره دی، او د نصاراو سلام د ارغوي په اشاره سره دی. او بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه احمد و ابو داود. یعنی هر هغه څوک چې ځان د یو قوم سره مشابه کی هغه د هغو څخه دی. مقصد دا چې د اسلام د سلام ویلو طریقه معلومه ده، نو د کفارو سره د سلام په ویلو او اچولو کې ځانونه مه مشابه کوي. او بل دا چې موږ باید و کفارو ته د سلام په ویلو سره شروع ونکو. یعنی موږ باید د کفارو سره د ملاقات یا مخامخ کېدو په وخت کې اول ورته ونه وایو السلام علیکم، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. رواه مسلم وغيره. يعني تاسي ويهودو او نصاراو ته په سلام سره شروع مکوي. رواه مسلم. او کدوی سلام راته وایا په جواب کې باید یوازې وعلیکم وویل سي. ورون الله عز وجل السلام دی، او سلامتیا هم د جل جلاله د طرف څخه ده. او دغه د السلام لفظ په دنیا او آخرت کې د مسلمانانو تحیه ده. الله عز وجل د سورة الاحزاب په 43 نمبر آیات کې فرمایي: تحیتهم یوم یلقونه سلام. یعنی په هغه ورځ کې چې دغه مسلمانان د الله عز وجل ملاقات وکړي د الله عز وجل د طرفه و دوی ته تحیه سلام دی. الله عز وجل به پر خپل مؤمنو بندگانو سلامونه رالیږي، ملائکه به هم سلامونه پروایي، او مؤمنان به هم په خپل مابینو کې د دنیا پر قسم سلامونه سره اچوي. او بیا هم الله عز وجل د سورة الواقعه په 25 او 26 نمبر آیاتو کې فرمایي: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يعني جنتیان به په دا جنت کې چټي او بیکاره خبرې نه اوري، او نه به د ګناه خبرې اوري، مگر یوه خبره به اوري: سلام سلام. يعني جنتیان به همیشه یو پر بل سلامونه وایي، ملائکه به سلامونه پر وایي، حتی د الله عز وجل د طرفه به دوی ته سلامونه را رسیږي. نو هلته به کریم رب پر مسلمانانو سلام وایي، ملائکه به پر مسلمانانو سلام وایي، او په خپل مسلمانان به یو پر بل سلام وایي، او دوی به د هر آفت او نقصان څخه خلاص او سالم وي. مسلمان وروره، کم وخت چې تا ته دا در معلومه سوه چې دین د اسلام د محبت او سلام دین دی، د ورورګلوي او الفت دین دی، د ښې او سالمې خاتمې دین دی، په اسلامی اخلاقو کې پوره راحت، همیشنی کراحت، همیشنی کرامت او پرلپسې نعمتونه موجود دي، نو زموږ مسلمانانو د پاره د هغه د شوونو تطبیقول، د هغه په احکامو عمل کول، د هغه پر خط سیر تک کول حتمی او ضروری دي. اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وسلمنا من كل مكروه. ورون دا خو د اسلامي تحیه السلام علیکم د مشروعیت او نشرولو په متعلق یو څه معلومات، خو سلام د خپل ځان د پاره یو څه فقهي مسائل هم لري چې د هغو مسائلو زده کول او په هغو سره عمل کول هم ضروری او لازمی دي. الف، د سلام اچول سنت دي، او د سلام جواب یا رد د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په مذهب
دې له شپږو ځایو څخه فرض کفایي دی. په فرض کفایي خو پوهېږئ، هغه دا چې که یو نفر هغه کار وکړي، یعنی دا فرض کفایي کار لطفا فته واړوه. هغه دا چې که یو نفر دغه فرض کفایي کار وکړي، د نورو ټولو غاړې خلاصې دي، او که یو هم هغه کار ونه کوي، د ټولو غاړې بندې او ګناهکاره دي. مثلا یو چا و یوې ډلې ته سلام ور واچاوه، د هغې ډلې څخه یوه سړي د سلام جواب وعلیکم السلام ووایه، د ټولو غاړې خلاصې سوې. دا نه ده لازمه چې هر یو بیا جلا جلا جواب وایي، او که د ډلې څخه یوه هم د سلام جواب ونه وایه، د ټولو غاړې بندې دي. دې ته فرض کفایي ویل کېږي چې د یوه نفر عمل د نورو غاړې ورخلاصوي، لکه د جنازې لمونځ. او هغه شپږ نفره یا هغه شپږ ځایه چې هلته د سلام جواب فرض یا واجب نه دی، په داسې ډول سره دي. اول خطیب، یعنی هغه څوک چې خطبه وایي. دوهم د قرآن مجید د ویلو په وخت کې. دریم د حدیثو د روایتولو په وخت کې. څلورم د اذان کولو په وخت کې. پنځم د اقامت د ویلو په وخت کې. شپږم د شرعي علومو پر مدرس د درس په وخت کې. دا هغه شپږ نفره سوه چې دوی په دغه کارو مشغوله وي، پر دوی د سلام رد یا جواب فرض او واجب نه دی. خو ځینې علما څنور ځایونه هم پر اضافه کوي چې هلته هم د سلام جواب نه دی واجب، چې په وروسته کې بیا درته بیان کم. با د سلام لفظ باید په صحیح ډول سره وویل سي، لکه السلام علیکم، او یا داسې وویل سي سلام علیکم. د دغو دوو طریقو څخه مخالف د سلام اچول یا ویل نه دي صحیح. مثلا سلام علیکم یا زموږ په اصطلاح سلام علیکم، دا قسم سلام اچول نه دي صحیح. جیم وشل قسم خلقو ته سلام اچول مکروه دي. اول لمونځ کوونکي ته. دوهم د قرآن مجید تلاوت کوونکي یا ویونکي ته. دریم
وهغه چاته چې په وعظ یا ذکر سره مشغوله وي. څلورم د حدیث یا خطبه وویونکي ته. پنځم وهغه چاته چې و قرآن مجید یا وعظ یا حدیث یا خطبه ته غوږ نیولی وي. شپږم د قضا په وخت کې قاضي ته، یعنی کوم وخت چې قاضي د حکم کولو د پاره د قضا پر مسند کښېنستی، په دغه وخت کې به مدعی او مدعی علیه سلام نور اچوي. اوم وهغه چاته چې د شرعي علومو په درس او بحث مشغوله وي. اتم وهغه چاته چې په اذان یا اقامت ویلو مشغوله وي. نهم د شرعي علومو وزده کوونکي ته د شرعي تعلیم په وخت کې. لسم و پردیو ځوانو ښځو ته. یولسم و هغو کسانو ته چې په ورقو، سترنج او خمار مشغوله وي، او همداسې نور کسان چې د دوی پر قسم په نورو حرامو کارو مشغوله وي، لکه شرابیان چې د شرابو په مجلس کې وي، غیبت کوونکي چې د غیبت په مجلس مشغوله وي، ساز او سرود کوونکي یعنی چې غزلی وایي، سازونه وهي، په دغه مجلس کې سلام اچول و دغه ټولو خلقو ته سلام اچول مکروه دي. دولسم وهغه چاته چې د خپل ښځې سره په بوس او کنار مشغوله وي. دیارلسم کافر ته. څوارلسم لد سړي ته. پنځلسم هغه چاته چې د بولو یا قضای حاجت په وخت کې وي. شپاړسم هغه چاته چې په ډوډۍ خوړلو مشغوله وي، مګر کم وخت که یو څوک د ډوډۍ خوړلو پر وخت ورغلی او دی هم وږی وو او په دې هم پوهېدی چې د ډوډۍ د خوړلو څخه مې نه منع کوي، نو یې سلام اچول نه دي مکروه، ځکه د ده د سلام اچولو مقصد د ډوډۍ خوړل دي چې ست به راته وکړي. ولسم و مسخراچي ته، یعنی یو سړی د خلقو د خندولو دپاره په مجلس کې ناست دی، مسخرې کوي، چټیات وایي، و دغسې سړي ته سلام اچول مکروه دي. اتلسم و درواغجن ته. نولسم و هغه چاته چې د خلقو په عیب په لټنه مشغول وي، د خلقو په عیبو پسې ګرځي. شلم و ښکنځل کوونکي ته، یعنی ناست وي پچ او پحش وایي، ښکنځل کوي. دغه ذکر سوو شل قسمه خلقو ته سلام اچول مکروه دي. پاته نور ټول خلقو ته سلام اچول سنت دي. دا خو در معلومه سوه چې د سلام اچول سنت دي، خو د سلام جواب یا ردول، یعنی پر اوریدونکي وعلیکم السلام ویل فرض کفایي یا واجب دي. مګر هلته څو قسمه خلق سته چې پر هغو د سلام د جواب ویل نه دی واجب. اول پر هغه چا د سلام جواب نه دی واجب چې هغه ته د هغه دوو ذکر سوو صحیح طریقو څخه مخالف سلام وویل سي، چې هغه دوه طریقې السلام علیکم یا سلامون علیکم وی. یعنی که یو چاته په خپلو صحیح الفاظو سره سلام ونه ویل سو، پر ده رد نه دی لازم. نو اوس تاسې فکر وکړئ، که یو چا و بل چاته لاس پورته کوي، آیا جواب یې لازم دی؟ دوهم هغه څوک چې په لمانځه مشغوله وي او یو څوک سلام ور واچوي، پر ده جواب نه دی واجب. دریم که یو څوک د قرآن مجید په تلاوت، دعا، ذکر، خطبه، اذان یا اقامت او نور شرعي علومو مشغوله و، پر هغو د سلام جواب نه دی واجب. څلورم د بولو یا قضای حاجت په وخت کې د سلام جواب نه دی واجب. پنځم پر ځوانې ښځې د نامحرم سړي د سلام جواب نه دی واجب او عکس ته دغه. شپږم پر قاضي د مدعی علیه د سلام جواب نه دی واجب. اوم پر لیونی. محترم ورونو، دا د اسلامي تحیه په متعلق یو څه بحث و، زده کول او عملي کول یې حتمی او ضروري دي. او دا یو خبره به نور هم پر ذاته کم، سلام یوازې دا نه چې د ملاقات یا مخامخ کېدو یا یو ځای کېدو په وخت کې ویل کیږي، بلکې د جلا کېدو په وخت کې هم د سلام ویل سنت دي. یعنی کوم وخت چې دوه نفر سره جلا کیږي او په دغه وخت کې ووایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، دا هم سنت دي. نو والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه
ومن اتبع بهداهم الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د دعا په امید. محترم ورونو، اوس به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو څخه یو بل معزز صحابي درته معرفي کوم چې د دې صحابي نوم عمیر ابن وهب رضی الله تعالی عنه دی. ورونو، عمیر ابن وهب رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه د په باره کې وایي عمیر ابن وهب زما تر ځینو اولادو و ما ته ډېر ګران او خوښ وګرځېدی. ورونو، عمیر ابن وهب الجمحي چې مشرک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه اصحابو مسلمانانو ته ډېر سخت او شدید آزارونه ورسول، حتی چې د مسلمانانو د طرفه په ډېر بد نامه سره بلل کېدی او د مشرکانو سره د بدر په جنگ او غزا کې ملګری و. اوس د بدر د غزا څخه د مشرکانو تر شکست وروسته په داسې حال کې بیرته مکې مکرمې ته راغلی چې دی خو ژوندی و، مګر تر شا خپل زوی وهب د مسلمانانو په لاس کې بندي پرې ایښی و. او عمیر پر دې بیرېدی چې مسلمانان دې د ځوان زوی د پلار په ګناه ونیسي او هغه ته دې ډېر سخت عذابونه د هغه آزارو په بدل کې ورکړي چې د پلار عمیر و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه و اصحابو ته ورسول. خیر، یو ورځ د څاښت په وخت کې عمیر د مسجد الحرام و طرف ته په دې نیت رهیسو چې پر کعبه شریفه طواف وکړي او په بوتانو یې ځان مشرفه کړي. ویلې ده چې صفوان ابن امیه هغه چې پلار یې په بدر کې وژل سوی و د حجر و بغل ته ناست دی. نو عمیر اول و صفوان ته ورتیر سو او د جاهلیت د تحیه او سلام پر ډول یې ورته وویل: عم صباحا یا سید قریش. صفوان ویل: عم صباحا یا ابا وهب. او صفوان ورته ویل: راسه کښېنه چې یو ګړی مجلس او خبرې سره وکړو، ځکه وخت په خبرو سره تیریږي. نو عمیر ابن وهب و صفوان ابن امیه ته مخامخ کښېنستي او دواړو د بدر په خبرو شروع وکړه. د بدر هغه لوی مصیبتونه یې یادول، هغه بندیان یې حسابل چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د اصحاب کرامو د طرفه نیول سوي ول، او د قریشو پر هغه عظیمو سردارانو یې غم کاوه کم چې د مسلمانانو په تورو وژل سوي ول، او هغه څه چې د قلیب په نامه یادېدی په خپل ژور نس او تل کې پټ کړي وه. صفوان ابن امیه چې تکیه کړې وه راپورته سو او ویل: والله پس له دوی څخه په ژوند کې خیر نسته. عمیر ویل: والله رښتیا وایه. او لږ وخت چپ خلوصو او بیا وویل: که پر ما پورونه نه وای او زه داسې شی نه لرم چې خپل پورونه په ادا کم، او بل دغه اولادونه مې نه وای چې زه پس له زما د مرګ څخه د دوی پر دربدره کېدو بیریږم، په والله زه به محمد ته صلی الله علیه و آله وسلم ورغلی وای او وژلی به مې وای، د ده فیصله به مې کړې وای، د ده شر به مې د خلقو څخه منع کړی وای. او بیا عمر په کښته آواز د ځان سره وویل: څرنګه چې زما زوی وهب د مسلمانانو سره بندي دی، نو ویثرب ته زما تګ د شک او شبهې څخه هم باسي. یعنی دا چې زه ویثرب ته ورسم، څوک نور شک او ګمان هم نه را باندې کوي، ځکه وایي د خپل زوی د خلاصولو دپاره راغلی دی. صفوان ابن امیه خو هغه څوک دی چې پلار یې په بدر کې وژل سوی و، نو یې د عمیر ابن وهب دغه خبره غنیمت وبلل او دا یې نه وه خوښه چې دغه فرصه د لاسه ورکړي. نو یو عمیر ته وکتل او ویل: یا عمیر، ستا ټوله پورې پر ما هر څونه چې وي زه ادا کوم، او ستا اولادونه تر څو چې زه او دوی ژوندي یو د خپلو اولادو سره به یو ځای کم، او دا خو در معلومه ده چې زما مال دونه ډېر دی چې د دوی ټولو دپاره د ښه او هوسا ژوند کفایت کوي. عمیر ویل: چې داسې ده نو دغه زموږ خبرې د ځان سره وساته، یعنی حال چاته مه وایه چې هیڅوک په خبر نشي. صفوان ویل: د دې کار ذمه اخلم، یعنی بس دا پټ راز دی او سر دی زما او ستا په مابین کې دی و هیڅ چاته نه وایم. عمیر
د مسجد الحرام څخه په داسې حال کې را ولاړ سو چې په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د عناد او حسد لمبې بلېدې، او اوس د هغه خپل نیت او عزم د عملي کولو د پاره آمادګي او تیاری نیسي، او په دې سفر کې د هیڅ چا د شک او اشتباه څخه هم نه بیریږي، ځکه د قریشو د بندیانو اقربا یو په بل پسې د خپل بندیانو د فدیو ورکولو او رائله کولو د پاره مدینه منورې ته تله او راتله. اوس نو اولا عمر خپل توره زهردار کړه، هغه داسې چې زهر به په اوبو کې ویلی او خشته کړه، او بیا به توره په اور کې تک سره کړه، او بیا به دغه د زهر په اوبو چخ کړه، توره به هغه د زهر اوبه وچشله، نو دغه زهرناک توري د زخم څخه بیا څوک نه جوړېږي. عمر اول خپل توره زهرناک کړه، بیا یې بوده را وغوښتي، بوده هم تیار سو او ورته راوستل سو. عمر ابن وهب پر بوده سپور سو او په داسې حال کې مخ پر مدینه منوره رهي سو چې ځګر یې په حسد او عناد، شر او عداوت، بغض او دشمنی ډک. خیر، عمر ابن وهب مدینه منوره ته ورسېدی، د مسجد نبوي پر طرف ورهدي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې مقصد دی، یعنی غواړي چې پر هغه باندې یو حمله وکړي. کوم وخت چې د مسجد و دروازې ته ورسېدی، اوښه چوکه کړه او د هغې څخه راکښته سو. په دغه وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هلته د مسجد و دروازې ته نږدې د ځینې اصحاب کرامو سره ناست وو چې دوی هم د بدر تیر سوي واقعات بیانول، د قریشو وژل سوي کسان او بندیان یادول، د مهاجرینو او انصارو مسلمانانو قهرمانی او پهلوانی یادول، هغه چې الله عزوجل په نصر او بری سره پر دوی احسان کړی، او د دوی پر دشمنانو یې مرګ او ژوبله، ماته او شکست نازل کړی و، هغه یې یادول. په دغه وخت کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نظر د مسجد وخواته واوښتي، ویل د چې عمر ابن وهب د خپل بوده څخه راکښته کیږي، توره په ځړیږي او د مسجد و طرف ته رهي سو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په تلوار سره راوغورځېدی او ویل دغه سپی د الله دشمن عمر ابن وهب دی، او والله نه دی راغلی بیله د شر د پاره. په مکه مکرمه کې زموږ پر ضد مشرکان هڅول او راپارول، او تر بدر د مخه د مشرکانو د پاره جاسوسي او زموږ حالات ټولول. او بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وخپل الناس ملګرو ته ویل، تاسې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسئ او د هغه پر شاوخوا اوسئ، او پام کوئ چې دغه چمبازه خبیث د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره غدر ونه کړي، یعنی ناګهاني حمله پر ونه کړي. او بیا نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډیر ژر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی، ویل یا رسول الله، هغه د الله دشمن عمر ابن وهب راغلی او توره ورسره ده، زه ګمان نه کوم بیله دې څخه چې د شر اراده لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، ما ته راوله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د عمر پر طرف ورهي سو، عمر یې تر ګریوانه ټینګ ونیوی او په غاړه کې هغه د توري تناور واچاوه، ټینګ یې نیولی دی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر طرف یې را رهي کړي، راکشوي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر پر دغه حالت ولیدي، و عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل، اطلقه یا عمر، یعنی الیک یا عمر، عمر رضی الله تعالی عنه الکن. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، ځینې لرې سه. عمر رضی الله تعالی عنه هم لرې سو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و عمر ته وکتل، ویل رانږدې سه یا عمر. عمر هم ورنږدې سو. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخ ته ودرېدی، عمر ویل انعم صباحا، چې دا په جاهلیت کې د عربو سلام. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، الله عز وجل دغه ستا تر سلام پر موږ د ښه سلام احسان کړی دی. یا عمر، الله عز وجل موږ په سلام سره مکرم کړی یو چې دغه سلام د جنتیانو تحیه ده. عمر ویل، والله ته زموږ د سلام څخه نه لري، یعنی په خوا تا هم دغه زموږ پر قسم سلام وایه.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا عمر د څه مقصد د پاره راغله؟ عمر ویل راغلم او د هغه بندي چې ستاسو په لاس کې دی د خلاصېدو امید لرم. زما سره د هغه په باره کې نیکی او احسان وکړي چې مقصد هغه خپل بندي زوی و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه توره چې ستا په غاړه کې ده دا د چی لپاره ده؟ عمر ویل الله دې تورې خراب کړي. آیا دغه تورو د بدر په ورځ کومه فایده را ورسول؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل رښتیا ووایه یا عمر د چی شي لپاره راغله؟ عمر ویل بېله دغه کاره د بل شي لپاره نه یم راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بلکې ته او صفوان ابن امیه د حجر سره کښېنستله، بیا مو هغه د قریشو وژل سوي کسان هغه چې په څاه کې واچول سوه هغه مو سره یادول او بیا تا وویل که پر ما پور نه وای باندې او دغه اولاد مې نه وای زه به تللی وای چې محمد ووژنم صلی الله. خو صفوان ابن امیه د دې په عوض کې چې ته ما ووژنې ستا د پورو او اولادو ذمه واخیسته او الله عز وجل ستا او د دغه کار په مابین کې حائل دی. یعنی الله عز وجل تا نه پرېږدي چې ته دغه کار وکې. د لږ وخت دپاره عمر وارخطا او په تعجب کې سو او بیا یې ډېر ژر وویل اشهد انک لرسول الله، یعنی زه شاهدي ادا کوم چې ته رسول الله یې. او بیا نور هم پسې وویل یا رسول الله هغه اخبار چې تا د اسمان څخه موږ ته راوړل او هغه وحی چې پر تا نازلېدلې موږ په هغو کې ستا تکذب کاوه، یعنی دغه اخبار او وحی مو نه منل مګر د صفوان ابن امیه سره زما دغه خبرې بېله ما او هغه بل هیڅوک نه دي په خبر او په والله زما دا یقین سو چې دا خبر بېله الله بل چا نه دی درکړی. نو حمد هغه الله لروي چې زه تا ته پر داسې قسم راوستلم چې و اسلام ته مې هدایت کړي. او بیا نو عمر رضی الله تعالی عنه دا شاهدی ادا کړه چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله او په حق سره مسلمان سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخپل اصحاب کرام ته وفرمایل دغه خپل ورور مو په دین پوکي قران مجید وربشوي او بندي ور الکی ورونو هغه د پلار او نیکه څخه مشرکان د یو چا د نبوت په تشه دعوه خپل د سلهاو بلکې زرهاو کلو دین دغه څه په مفته د لاسه نه ورکوي. آیا نن ورځ داسې یو څوک شته چې خپل دین دې په داسې اساني سره پرېږدي؟ که څه هم د دین بطلان ښکاره او روښانه وي. آیا د هندوانو دین چې په خپلو لاسو بوتان جوړوي او بیا د هغو بوتانو عبادت کوي دغه هندوان و دې ته آماده دي چې خپل دین پرېږدي؟ که څه هم نن ورځ په دغو هندوانو کې ساینس او تکنالوژي طب او تخنیک په هر رشته کې عالی تعلیمات ډېر مخته تللي دي، خو دغه فرهنګي پیشرفته او عالی تعلیماتو سره سره بیا هم هغه خپله فاسده عقیده ساتي. مګر د جزیرة العرب مشرکانو په خپلو سترګو داسې معجزې او د نبوت دلایل لیدل چې بیله ازلي بدبخته بل چا د هغه څخه مخ نه اړاوه، نو خود جبرا او عقلا یې بله چاره نه درلوده بیله دې څخه چې ایمان راوړي. نو اوس چې عمیر ابن وهب ولیده چې د ده په نیت او د ده په پټو اسرارو بیله ده او د ده ملګري صفوان ابن امیه څخه بل هیڅوک نه و خبر، او هغه داسې عصر او زمان و چې نه تلیفون او مخابره نه فاکس او تلګراف موجود و او نه کامرې او ټیپونه و چې دغسې اسرار دي په وپاشل سي. نو بختور عمیر چې دا د نبوت د اثبات دلایل په خپلو سترګو ولیدل دا یې یقین سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه خبر په الهي وحی سره شول سوی دی. نو خود د پلرو او نیکګانو تر فاسد دین تیر سو او په خپله خوښه سره صادقه مسلمان سو. مسلمانان د عمیر ابن وهب په اسلام ډېر خوشحاله سول. حتی عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه د ده په باره کې وایي هغه وخت چې عمیر ابن وهب ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی خنزیر تر ده و ما ته خوښ و، خو نن ورځ دی و ما ته زما تر ځینو زامنو راتیر او خوښ دی. په
په دغه وختو کې چې عمر رضی الله تعالی عنه په اسلامي تعلیم سره ځان پاکاوه او د قران مجید په نور سره زړه ټکاوه او د خپل ژوند هغه داسې شی او خوږې ورځې تیرولې چې مکه او هغه د مکې اوسیدونکي یې ځینې هیر کړل. خو هلته په مکه مکرمه کې صفوان ابن امیه د ځان سره خواږه خواږه فکرونه وهل او خپل ځان ته امیدونه پیدا کول. د قریشو پر مجلسو به ګرځېدی او ویل به د داسې یوه لوی خبر د راتلو زیری در کوم چې د بدر واقعه به در څخه هیره کړي. دا مقصد وو چې دا خبر به راسي چې عمر راولاړ سو او په خپل مقصد کې کامیاب سو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ترورېدل. خو کله چې بیا په خپل پر صفوان ابن امیه د انتظار موده اوږده سوه، کرار یې وزړه ته تشویشونه ورننوتل، تر څو چې داسې سو لکه پر سکروټو چې پر له اوړي. او هر څوک چې د مکې مکرمې د باندې څخه راتله، خاصتا د مدینې منورې څخه، صفوان به د عمر ابن وهب پوښتنه ځینې کول، خو د هیچا څخه یې داسې جواب نه اورېدی چې د ده زړه دې په مطمئن او برقراره سي، تر څو چې د مدینې منورې څخه یو سپور راغلی او دا خبر ورسره و چې عمر ابن وهب رضی الله تعالی عنه مسلمان سو. دا خبر د آسماني ټکی پر قسم پر صفوان ابن امیه راولوېدی، ځکه صفوان دا خیال کاوه که د مځکې د مخ ټول خلق مسلمانان سي، خو عمر ابن وهب به نسي مسلمان. مګر عمر ابن وهب هلته په مدینه منوره کې په خپل دین ځان پوهاوه او څونه چې د ده په وسه پوره وه هغونه یې د خپل رب کلام قرآن مجید په یاداوه، تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله، پر ما داسې وخت او زمانت تیر سوه چې ما د الله عز وجل د نور د پټولو او خاموشولو کوشش کاوه او هغو کسانو ته چې د اسلام پر دین و شدید آزارونه رسول. نو زه اوس دا خوښ لرم چې ما ته د مکې مکرمې د تلو اجازه وکړي چې هلته قریش و الله او رسول الله ته را دعوت کم. که زما دغه دعوت قبول کړي خو دا ډېر ښه کار دی چې دوی یې وکړي، او که زما دعوت نه قبلاوه د دوی په دین کې به داسې آزارونه ورکم لکه څرنګه چې مې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب زهیرول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تلو اجازه ورکړه. نو عمر ابن وهب مکې مکرمې ته ولاړ. اول وار د صفوان ابن امیه و کور ته ورغلی او ویل یا صفوان، ته د مکې مکرمې د سردارانو څخه یو سردار یې او د قریشو د عاقلانو څخه یو عاقل یې. ایا ستا په نظر دغه چې تاسې د ډبرو عبادت کوئ او د دغو ډبرو د پاره حیوانات حلالوئ، عقل دا صحیح بولي چې دا د دین وي؟ او زه خدا شاهدي ادا کوم چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. بیا نو عمر ابن وهب رضی الله تعالی عنه په مکه مکرمه کې خلق و الله او الهي دین ته دعوتول، تر څو چې ډېر خلق د پر لاس مسلمانان سوه. الله عز وجل دې عمر ابن وهب رضی الله تعالی عنه ته د خیر جزا ورکړي او د قبر دې ور روښانه کړي. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.